السلام علیکم. وعلیکم السلام. الله اجر راوله. کریم خان جوړ په خیر. جبار خان سیاج شری خیر خیرات کور کراره ده. خیر سه جبار خان وروره آباد وسه. خدای دې کې خیر داس پریشان معلومیږي خو آباد په دوړ سپیره خیر کې وروره. صدر توای کریم خان د یوې خوا کاروبار نشته د بلې خوا مریضۍ دي. کارونه مو کړي دغه پیسې نه دي رسېدلې. واته میاشتې کېږي چې کار سره کوو دغه پیسې نه دي راکړي. دلته چې دغه نقصه ده په ګرده ښار مې وګرځوله د یوه سر نه په خلاصېږي. اوس اریان یو څه په وکړو او پیسې به له د خواڅه کو یا به پور یا به فقر یو چا څه اخیستې. خو اوس دا په دا دوا د یوه سر نه خلاصېږي. شهر یې ورته وړی وای په دې مزبان سر نه خلاصېږي. که چې دغه راته وویله چې دا چیش پشکې نه ویشته دي دا اوس څه وایه یاره واقعا یاره دا موږ د ملک حالات ورځ په ورځ خرابېږي. ګرده ښار مې وګرځېد د یوه سر نه په خلاصېږي. چا یې ورته وویل ولا که چې دا چیش نه ویشته دي ما سر نه په خلاصېږي. جبار خانه دا چې کم ډاکټر ته ته ورغلی هغه دواخانې ته باید ورسې هغه یو په پوهېږي بل په ټوله ښار یې وګرځي هغه نه په پوهېږي. اوس به بیا زه خامخا هغه ځای ته ورځم. مجبور یې چې هلته به ځې. نو دغه پکښې لیکلي دي اشه جبار خانه موږ ځم یار یو انډیوال یو ورورک جان اشنایانو سره هم چا رامرو خدمت پر ما غږ کوه نو دا چې ته پر ما غږ ونه کړې اوس خوار زار ګرځې پر چا غږ کوې څه خدمت وکړو وروره. والله کریم خانه تا ته معلومه ده چې زه داسې داربداره یم د کور کریې راپسېږي د درو میاشتو کریه راباندې د هغه مې نه ده ورکړې. نو دلته دا د دوا پیسې بل چا ته شرمېږو ویلی نه سو. نو داسې ما بیخي درته شرمېږم نه سم درته ویلی که یو 1000 افغانۍ په پور راکړې وم دا دوا به م پرانیستم بیخي درڅه شرمېږم درته ویلی هم نه سمه. یاره جبار خانه هر خدمت ته دې ولاړ یم د زړه څه مې درته ویلي چې ستا قربان سمه. دا یو ساعت د مخه راغلی وای ښه ډېر کومک مې در سره کوئ. $50,000 یې وته مې ورکړلې نو هغه هم دغه سخت تکلیف سره مخامخ خو لکه دا ته چې نو ډوډۍ به چې زما سره خوړلې وای وروره. الله دې کامیابه لره ژوندی اوسې داسې مو ضرورت مو ته درلودی نو اوس توکل پر خدای. خدای مهربانه دی یو بل اشنای پیدا که هغه به یو چا موږ ډوډۍ دې نه وخوړه یاره. داسې بخت وم خلکو ته 50,000 ورسېږي موږ ته 1000 افغانۍ نه رسېږي. ولا وروره نو بخت چې کار نه کوي نو کشکې یو ساعت د مخه راغلی وای لاړم بس. لیونی سوی دي 1000 افغانۍ غواړي د کمه کو